د زابل ولایت د مرکز کلا تړوند باباګک په سیمه کې د یو روغتیايي مرکز د جوړېدو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د زابل د عامې روغتیا رئیس وایي چې دا روغتیايي مرکز په شاوخوا 1.5 جریب ځمکه کې د 300,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د یونیسیار یا ملګرو ملتونو د کډوالۍ سازمان په مالي ملاتړ جوړیږي چې د جوړېدو چارې به د 5 میاشتو په موده کې پای ته ورسیږي. نوموړی زیاتوي چې دا به د دې ولایت په کچه یو بشپړ روغتیايي مرکز وي او د سیمې خلکو ته به په بېلابېلو برخو کې روغتیايي خدمات وړاندې کړي. نو په دې سره به انشاءالله زموږ د ولایت د مرکز قلات مربوط او نور کړه ولسوالیو مریضان راځي. د دې سره به زموږ د صحت خدمات ډیر ښه سي انشاءالله او ډیر ستونزې به تر ډیره برید به ستونزې حل سي. یاد روغتون باندې چې تقریبا د ډیره وخت موږ ولایت مقام سره په جریان کې وزارت مقام سره په دې باندې اخته و چې یاد روغتون چارې پیل سي. خو الحمدلله اوس نن تاسو شاهدان یاست چې سبا د خیر عملی کار شروع کیږي او په 5 میاشتو کې به دا پروژه تکمیلیږي. پر همدې مهال د سیمې اوسیدونکو د دې روغتیايي مرکز پر جوړېدو خوشي ښیي او زیاتوي چې وړاندې به خپل ناروغان لري روغتیايي مرکزونو ته وړل چې په خبره د دې روغتیايي مرکز په جوړېدو سره به دا ستونزه حل سي. موږ ډیر خوشاله یو. موږ ته د کلینیک جوړ شي لری ځای موږ مریضان او کښنیان ماشومان یا زنانه مریضان چې د په کور کې نږدې زار سونه خوشاله یو. دا موږ سره ډیر همکاري د تاسیس موږ سره وکوي. به ډیر خوشاله یو ځکه چې بازار شفاخانه ډیر لري ده او دا مست ډیر نږدې ده. ډیر کورونه دلته دي او ډیر ته خوشاله مشکلات مو ډیر نو بازار ته بتلو ته به بخیر پریوار ډیرو او ډیر تکلیف وو. اوس دا ډیر خوشاله. د یادونې وړ ده چې د دې روغتیايي مرکز د بنسټ ډبره داسې حال کې ښودل کیږي چې د تیرو 2 کلونو په جریان کې روغتیايي خدمات د دې ولایت لري پرتو سیمو ته رسول شوي.